Aynen mondaşlarının biraz çıkardı ki demek ki ne yaptı? چند سال میشه که میهمان میه درست اینی مال مردم اما آشما است بیت المال است مال بیوا و یتیم و بیچاره اما که لین و شما می تو کش میکردیم بیچاره بیل میتا دیگه چیزا میتا شما خدا ماشاءالله خانهتون خوب آباد است دیگه چیزام خوب است تو چرا لین تو میکرد کش میکردی Payısın adaşı bacıların mütte mondak دیگه از اونی چی گرفته بده فیلم یک داره شده از این چی کرده میمان آمده بود دلار رام کردی مناسب چند دفعه رفتم در شرکت برشنام تمامی قسط که وقت ما زیاد آمده بود باز تو قسط کم نکردن این تا 5000 10000 هم گفتیم اگه میشه قسط که امیر قسط کنیم کم شود چرا با وقت زمان تغییر نمیکنی یا کوم وا بطول پیور است تابیلا ولا خو یو یا کوم جزا و هغه بدم ګاله خو موږ ویل سمای کوله نو موږ هیوادوال دي یو سړی به پیږي او به نه پیږي یو څه مجبوریتونه به وي یو مجبور خاطر موږ راځي او نه دي سیک دلته رالو تاسو سره ملاقات وکړو اوسو نو اوس په انده کې داسې کار وشي خیر اوسه په انده کې داسې کار وسو بیا بارات هر چاته بیا موږ کوو پوسه فرق بین یک دوست و خانه دوست زمین دوست هیچ فرق میکنه یک دوست است هیچ گپی نیست کل گپ آگاه ساخت عالم ما داریم در نمازهای ما هر جمعه میگه برای مردم که بدید راه خیر راه شهر چرا شما نتونستین تا با جرا اینا رو بگیرید نمیشه شاو دوزی میکنه ولی ما نمیشه رقم است زور میگه اینا شاو دوزی میکنه ما چه خبر میشه شاو بعد میگه روز میکشه بسم الله الرحمن الرحیم نن خو سره دې سوا ډیره د مشکلات دي نو د زوراباد په ساحه کې تقریبا ډیر داسې کورونه اوس هلته تر لاینونه تېر سوي وو خو موږ ته راپورونه راغلي وو خو موږ ته فرصت پیدا نه کړ نن موقع غنیمت وبلله رالو تقریبا یو 10-12 لاینونه خو تر لاینونه تېر سو تاسو ولیدل هغه مو قطع کړ اوس دلته راغلي وو دغه ساحې ته دلته هم تقریبا تر لاینونه دي دا هم قطع کېږي الحمدلله په مجموع کې موږ ټولو خلکو نه دا خواهش کوو چې موږ سره همکاري وکړي په دې ساحه کې دا موږ میټر خوانان او مامور برج او دغه ګرځي له هغو سره همکاري وکړي هغو سره چې کوم راهنمایي کېږي یا همکاري کېږي د هغو طریقه سره اسانتیاوې ته برابرې کړي